خبرې زه کول غواړم علمي خبرې دي او غواړم چې درسره مناقشه یې کړم او دا که تاسو پرې قانع شوئ نورو علماو ته یې ورسوئ. لومړۍ خبره دا ده چې ډېرو خلکو په باطل سکوت وکړه او دې ته دوی رخصت وبلله چې ما په رخصت عمل وکړه، حالانکه چې دا رخصت نه دی، دا کتمان د حق وه او دا رخصت نه دی او په دې کې زه ټول ګناهګار بولم، معذور نه بولم. او که چېرته زه په دې فهم کې غلط وم ما تصحیح کې په آخر د درس کې. عرض مې چاته خبرې کولې د جهاد چې جهاد فرض عین دی او ترک ګناه کبیره ده. مونږ په ملک باندې د کافرانو لښکر راغلی دی، د یهودو د نصاراو لښکر راغلی دی. جهاد فرض عین دی، یا به سړی جهاد کوي، یا به مهاجر وي، یا به مستضعف وي، او که په د دریو طبقو کې نه وي هغه اهل نار دی. پنځمه طبقه موږ په اسلام کې نه پېژنو. دا در سره یاداشت کې یوه خبر د یاداشت ده. کله چې کافران په یو اسلامي ملک باندې حمله وکړه، د کافرو لښکر راشي د اسلام خاوره ونیسي، دا ورته جهاد فرض عین ګرځي. دغې ته حالت نفیر وایي. مسلمانان به ټول نر او ښځې وځي دې ته نفیرو فی سبیل الله. دا حالت نفیر دی، خلک به ټول وځي جهاد به کوي. دا جهاد فرض عین دی. په دې کې ښځه بې د مېړه د اجازې نه او غلام بې د بادار د اجازې نه جهاد ته تلی شي. یا به خلک جهاد کوي او که د جهاد زور نه لري هجرت به کوي، ته د کفر تر سیوره لاندې به ژوند نه کوي، د معتدي او د متجاوز تر سیوره لاندې به ژوند نه کوي، هجرت به کوي. که هجرت نشي کولی، مستضعف وي، زاړه خلک وي، ماشومان وي، بوډاګان وي، نه د جهاد زور لري نه د هجرت، دا په مستضعفینو کې معذور دي. الا المستضعفین من الرجال والنساء، دا آیات معذور بولي. او که مجاهد هم نه وي، مهاجر هم نه وي، مستضعف هم نه وي، روغ جوړ تیار سړی وي او د دې معتدي دښمن ته سیوره لاندې ژوند وکړه، دا اهل نار دی. ان الذين توفاهم الملائكة ظالم انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قال لم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله پاک په قرآن کې په دې خلکو باندې د دوزخوالي حکم کړی دی چې د اهل نار دي. څلورمه طبقه اهل نار ده. پنځمه طبقه داسې طبقه چې نه هجرت کوي، نه جهاد کوي او نه مستضعف دی او د زخیم نه دی، جنتی دی، عالم دی، داعی دی، د خیر کار کوي، د کفر ته سیر لاندې ژوند کوي. دغه جنتي صرف تاسو ما ته په علم کې وروږئ. په دین کې د کومه شوه دغه د اول تحریف د دین دی چې علما یې اوس راولي، دین تحریفوي خلکو ته. پوښتنه ورته وکړو څه کوي په کابل کې؟ زه خو هلته د اسلام دپاره کار کوم، دعوت چلوم، امامت کوم، لمونځ کوم، خیر دعوت چلوم. ما ورته وی ور په خپله خوښه ورځي، د کفر ته سیر لاندې ورنوځي، د کفر دایرې ته ورنوځي په خپله خوښه، بیا د کفر په منځ کې د اسلام دپاره کار کوي. دغه دین د کومه شو؟ دغه فهم چېرته دی؟ که چېرته دغه شی په دین کې جایز وي نو بیا جهاد ته ضرورت څه شی دی او هجرت ته ضرورت څه شی دی؟ او مستضعف بیا ولې معذور دی او هغه بل چې هجرت او جهاد نه کوي هغه ولې اهل نار دی؟ بیا خو دا ټولې خبرې بې فایدې شو. دغه مستضعف په مستضعفوالي باندې معذور د دې په خاطر شو چې هجرت او جهاد نشي کولی. دغه چې هجرت او جهاد نه کوي مستضعف نه دی، اهل نار د دې په خاطر شو چې هجرت او جهاد نه کوي. دغه سړی چې د اسلام دپاره عابد او قایم او صایم بالنهار او قایم باللیل دی، نه جهاد کوي نه هجرت کوي، مستضعف دی او تمه کوي زه جنت ته ځم او دعوت چلوم. که دا جایز شي نو بیا د هجرت او جهاد ته ضرورت شي دی. خو همدغه لار به سړی انتخابوي، بیا ولې هجرت کوي؟ هر څوک به د کفر ته سیره لاندې ژوند کوي. دا جایز نه دی. دغه خلک اوس تحریف د دین کوي. دا کوم خلک چې اوس په کابل کې علما دي او وایي چې موږ مجاهدین یو او مسلمانان یو، دعوت چلوو، دی دین تحریفوي. ما ډېرو ته وایي چې ګورې داسې ووایي چې موږ بېغیرته یو، موږ تسلیم شوي، کفر د وزن نه ده پوره، خپله ګناه واخلئ، دین مه تحریفوئ، عقیده مه بدلوئ، په اسلام کې نوې صفحه مه جوړوئ. دا کار علما کوي، د علماو په نامه باندې کوي، دا تصور راولي. زه چلنج ورکوم تاسو ما ته دغه پنځم صف پیدا کړئ چې نه مجاهد یم، نه مهاجر یم،
نه مستضعف یم او نه دوزخي یم، مسلمان او داعي یم او د کفر متجاوز کافر ته سیوری لاندې ژوند کوم. د دې صفحه په اسلام کې راته پیدا کړي. دا کار علما کوي او دین تحریفوي. ولې چې کافر معتدي په اسلامي خاوره باندې راشي تجاوز وکړه، ولې یا جهاد فرض یا هجرت؟ خو مسلمان د دین د مسلمان منځ نه منې کوي، عبادت کوه نماز کوه روژه نیسه نه دې منې کوي، اوسه پکې نو څه شته جهاد هجرت؟ دا د دې په خاطر چې د کفر ته سیره لاندې اوسېدل مسلمان ته جایز نه دی چې د کفر ته سیره لاندې ژوند وکړي. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مسلمان د کفر ته چت لاندې اسلام ژوند کولی نشي، او که کولی شي الله د دې ژوند اجازه نه ده ورته ورکړې چې دا ژوند وکړه. الله پاک مسلمان ته دغه بغیرتی نه خوښوي چې مسلمان د دومره بغیرته ژوند وکړي چې کافر دی راشي د کور دی ونیسي، د وطن دی ونیسي، د خاوره دی ونیسي، د حکومت هم جوړ کړه، دای د اهل ذمه شي چې کافر ته جزیه ورکړه. خبره معکوسه ده. کافر به د مسلمان ته حکومت ته سیور لاندې ژوند تیروي، په حیث اهل ذمه ژوند کړی شي. مسلمان د کافر ته سیور لاندې اهل ذمه ژوند نشي کړی چې اهل ذمه شي د کافر ته سیور لاندې. اسلام دا نه ده روا کړی. همدې په خاطر جهاد فرض دی او هجرت فرض دی، او که مستضعف وي معذور دی، او که په درې وړو طبقو کې نه وي د اهل نار دی، ولو که صائم قایم وي، ولو که دیندار صالح وي. ولې اهل نار دی؟ ځکه چې تارک د جهاد دی او جهاد فرض عین دی. ترک د جهاد موجب د دوزخ دی. تارک د هجرت فرض دی، تارک د هجرت دی هغه موجب د نار دی. کفر ته سیور لاندې ژوند کوي هغه موجب د نار دی. کفر سره ولا لري، دغه مشري منلی ده، دغه عملیات منلی ده، دغه موجب د نار دی. د عقیدې نه مخالفت کړی دی، د کفر سره کرکه نه لري، تریخی نه لري چې د کفر حکومت ورته بد ښکاره شي او دغه ته سیور لاندې آرام ژوند کولی شي، خوند ورکوي، خوب ورځي چې د کافر ته سیور لاندې ژوند وکړه. د دې په خاطر باندې د اهل نار دی. دغه صف نشته په اسلام کې. ما یو چاته وویل دا یوه خبر شوه، دا خبر د سیاداش کې خطرناکه خبر ده. که خبر حق دغه وي چې د زی وایم، نو ټول هغه مسلمانان چې اوس په کابل کې نه مجاهد دي نه مهاجر دي او هلته د کفر د سیور لاندې ژوند کوي او مستضعف هم دي، د ټول اهل نار دي، دوزخیان دي. دا پوه کړي چې د دې حالت نه ووځي او د ځان د دوزخ د حالت نه خلاص کړي. او که خبره زه په باطل کوم، ما ته د قرآن او د حدیث نه دلیل راوړی، د سیرت نه د تاریخ نه، چې دغه حالت تېر شوی دی، په دې دلیل په دې فتوا باندې دغه شی جایز دی. دوهمه خبر دا ده، چا راته وایي چې ملا صاحب ته خو ټولې د عزیمت خبرې کوي، د رخصت خبرې نه کوي. په دین کې یو شی دی چې هغه رخصت بولي او عزیمت بولي. ما ورته وایي چې رخصت او عزیمت د اکراه په حالت کې دي. ته کله په حالت اکراه کې یې د رخصت او د عزیمت خبرې وکړه. د رخصت او د عزیمت خبره هغه وخت مطرح کیږي چې سړی په حالت اکراه کې شي، چې مکره شي. هلته سړی مخیار لري چې د عزیمت لاره انتخاب کړه که د رخصت لاره انتخاب کړه. یو سړی څوک راونیسي چې وژنم دی، ووایه د کفر خبر د باطل ومنه سره. زړی چې شهادت قبلوي نه مني چې ووژل شي، دا د عزیمت لاره ده. او که د کفر خبره وایي چې ځان د مرګ نه بچ کا، دا د رخصت خبره ده. الله اجازه ورکړې دی مسلمان د ژوند د بچ کېدو لپاره. نو چې څوک په حالت اکراه کې وي دا راوړه، چې څوک په حالت اکراه کې نه وي دا خبره کوي، نو دا چې په حالت اکراه کې نه وي د رخصت د کومه پیدا کړ؟ حالت اکراه فقه کتابونه چې تاسو اوس وګورئ، حالت اکراه دا چې یا مرګ یقیني وي چې وژنې مې، یا تعذیب ما لا یطاق وي، یا د اندام د پرې کېدو خطر وي چې اوس لاس ځنې پرې کوي، داسې مې وایي چې زه دغه تعذیب طاقت نه لرم، اندام مې پرې کوي، معیوبوي مې، ړندوي مې، دغه خوف چې وي. او بل دا څوک چې درته هغه درکوي تهدیدوي دی، ته په دې متیقن وي چې دی قادر دی چې د خپل تهدید تنفیذولی شي. که د دې د یقین راغی چې دغه حالت دی چې که زه دغه د کفر خبره ونه کړم وژلی مې شي، لاس مې پرې کوي، یا مې تعذیبوي یا مې معیوبوي، نو دا ته تا ته حالت رخصت دی. که شریفه دا حالت کې نه وي، دا حالت نه وي موجود، نو بیا سړی په حالت اکراه کې دی؟ نه دی په حالت اکراه. چې حالت اکراه نشو